السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. 15 کلنه هلک ځوان چې کوم د آیس په نشه کې ککړ دی او پلار یې پردې ګاډۍ چلوي، نو د پلار جړونې خبرې او د خور دردېدلې اوښکې. دا ویډیو لږه تاسو وګورئ، یقین وکړئ ستاسو زړه به هم درد وکړي چې واړه هلکان نه بلکې ماشومان دي، 15 13 14 سال څه عمر یار، او په آیسو غوندې نشه کې کسان یې پرې راواړئ او بیا کوم حالات دي د هغوی او د هغوی د کور او د هغوی د پلار. دا ویډیو لږه تاسو وګورئ، بیا تاسو هم ووایئ. دوه شپېته چېرته وي، په درېیمه شپه ته چېرته وي؟ ولې زه ستا پلار نه یم؟ ته زما زندګي نه ګورې. زه تا ځان سره کوم ته مانه تښتې، ولې تښتې مانه؟ ورکه جواب پلار له ورکه. ته مانه ولې تښتې؟ ته مانه ولې تښتې؟ زه خو ستا زندګي خو کومه که تا له به دا عیش چا درکول دا وایه. نو ملګرو ملګرو یې درکول. کوم ملګرو له درکول؟ هر څه یې کلیامه راوړي خایه کسان خایه راوړي هغه کارخانې راوړي. ها لاله د ستا زوی دی؟ ماشاءالله زما زوی دی، سید رضا یې نامه ده. ماشاءالله هم دې ووایه. خپل زوی مې، خو د مشر زوی مې دا نه، مصبر مې دا ماما دی، نه مې پلار نشه کړی نه مې ورور، خو دا مشره زوی مې دی نشه شروع کړی. زه مخامخ ویم چې کوم سړی خرڅوي هغه به خپل بچو سره هم دا زنا کوي چې ولې واړه واړه بچي ټول په نشو راواړول. ولې زما خپل اولاد دی، د بل څه د هغې اولاد به نه وي، د هغې اولاد به نه وي، هغه خپل اولاد ته سوچ نه کوي. څه وایي زوی چې نشه کې مطلع شو، زوی دې نشه وکړي، څه وایي بچې کم درېیمه شپه درېیمه شپه څلورمه شپه ده ورکي بیخي بده چېر دی لکه ولاد دلته ومه بېګا تاسو ته ما ویډیو درولېږله، ما ته وی عظیم خان ماما زه څه پېژنم، زما پردی دکان دی ټول خلک یې پېژني، زه ته هلته څه پېژنم، ته دلته څه کار لرې، ستا دغه یو د مودنی کور دی، یو دی د خپل کور ته راځه که نه. ته نشه کې ته چېرته ځي؟ ته د شپې چېرته ځي؟ څه کار کې غلا کې نشه کې څه کې بوډر خرڅې خلکو باندې څه کې ته؟ تا چې کول نو تا به ویلي چې پلار مې پردی ګاډه چلوي مزدوري کوي. زه د کوم ځای نه تا راوړم؟ ما پسې واړه واړه بچي مې دي، هغه یې مانه غواړي، پلار مې وفات دی، ما ته یې څوک راکوي چې ته ما ته د نشو د مشو د ګرځې او بار ګرځې. ولې ګرځې؟ راشه که نه سبا پولیس والا ما ونیسي چې ولې دا زوی دې غلا وکړه، بیا به زه څه ویم ورله؟ ته راشه ما دلته ودرېږه چې پلار زه د خپل پردی ګاډي چلوم، دغه ګاډی ما سره پردی چلوم، د مطرق کې اوسېږي نیک مې پردی ګاډی چلوم، ولې ما سره نه ګرځې؟ ولې ما نه تقصیر خو دې پلار یم کړی، زه خو دې په بده نه اړم، زه خو به دې بخاړم چې ته ما نه نشو ته اړوي، زما زړه در باندې خوږي، زما خو اولاد دی. کور کې څومره تکلیف جوړ کړی دی؟ مور ټول ترورګانې ټولې جاړي، دا ماما مې اوسېږي په باړه کې، راځي هغې نه راغلی د دیدار ته چې کاش بلې راځي د هغې دیدار سلام دعا وکړم. مور مې هغه ته ناسته ورته پلار زوی دې څه پسې به ګرځېدې؟ همداسې ګرځېدو. داسې به څه له ګرځېدې؟ دا درله پته وه چې زما پلار شته، زما مور شته، زما خور شته، زما کور کې خاندان شته، زما کور کې میندې خویندې شته. راشه بړه خور، راشه 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 دلته راشه، راشه مه یېرېږه، راشه بیا بړه خور ده، بله خور ده، بله خور ده. مه ژاړه بچې، مور باندې رحم پکار دی یار. دا تره زوی دی، دا وګوره په دې روریانو باندې. ښه، دا ویډیو تاسو وکته چې څونه کم عمره هلک و، 14-15 کالو، او دونه های نشي آیس څښي او په 3 څلور ورځې د کور نه بهر وي. نو خپلو بچو باندې خیال هم ساتي، او زما یوت ته دا ریکویسټ دی کوم چې نوجوانان دي چې پلیز داسې غلطو تنانو نه ځان وساتئ او د آیسو نشو تماشو او پوډرو نه ځان وساتئ. مننه.